وعلیکم السلام. کېنه. څه تکلیف دی؟ څه مسله ده؟ حکیم صاحب سینه مې خرابه ده، ټوخی دی را باندې، په دې پنډو مې درد دی، په دې ټول وجود باندې مې درد دی، په دې ولو باندې مې درد دی. حکیم صاحب ته لږ ودرېږه. ستا په مرض پوه شوم. دا وخت نه بازار کې راواخلې ځان له ښه دې سره بالکل ټیک شي. ښه ټیک ده جي، ټیک ده. ځه لاړم څه عجیبه مخلوق دی. السلام علیکم. دا دوايي راته راکړه. حکیم صاحب دا دې راته څنګه دوايي لیکلې ده؟ دا خو مې په سټورونو کې وکاته، په یو سټور کې هم نه میلاویږي، لسو سټورونه مې پسې وکاته. یا بچیا ته چې په دې یخه یخنۍ کې په دې یو کمیس کې ګرځې که نه نو ته به راپېږې نه، ته به ټوخېږې نه، ستا وجود به درد نه کوي. دا ما تا ته دې لپاره لیکلي چې دا د یخنۍ دشمن دی. دا یو پکول دی په سر به کې، یو کوټ دی هوا به غوندې، جورابې دې پښتو به کې، بوټان دې پښتو به کې، کمبل دې دا په سر کې، بیا به نه ټوخېږې نه به ته به ښه دا بال ته تعالی راغلی. ستا عجیبه خلک دی. په دې یخه یخنۍ کې داسې ګرځئ ما دردونه زه ټوخېږم. تاسو ته هم وایم په دې یخه یخنۍ کې داسې مه ګرځئ، د خپل صحت خیال ساتئ، ځکه چې صحت دی نو هر څه وي. زمانه د سلو بولو ډرک شوی دی، باغې پسې جاړم. لکه جاړم زه در سره ګورم که نه، دې طرفونو ته وګوره او زه هلته ګورم. راځه نه مړه دماغه د 500 نه ومړه، دماغه د 100 روپو. په دې زمانه کې او داسې قمقل خان بابا نن د خوشحالۍ نه په جامو کې نه ځایږم، زم خوشحاله یم تم خوشحاله شه. په څه خوشحاله شم؟ بټوه مې ومونډه، بټوه. ته راکړه دا بټوه. ګوره بچې کاټ پکې پروت دی، او دا چې د چا امانت دي که نه نو په دې پته یې دې سړي ته ورسوه. خان بابا راغلی ښکار څوک د لاسه نه وباسي. ګوره بچې دا پردي امانت دې سړي ته ورسوه، په دې بدن الله هم خوشحاله شي او هغه سړی به هم خوشحاله شي، او تعالی به الله د دې په بدل کې ډېر څه درکړي. خان بابا دا بټوه دې څه بچه نه کم. هله شه سر کوجیا فوراً دا بټوه هغه سړي ته ورسوه. شابه خان بابا څه چانس پکې نه میلاویږي؟ میلاو به شي. ګورېږه ځې که نه ځې؟ و بې وقوفه الله هر څه بقي، خو پردی حق نه بخي.